زه دا وایم هسې زموږ د دې معاشرې شعور ته ګوره او اندازه ولګوه چې یو هلک چې د هغه ګیره او برید نشتي او هغه سوشل میډیا استعمالوي او کله پکې شونډې ښیي او کله بدن بله حصه ښیي او د هغې سره سندرې او د هغې سره تاویږي راتاویږي او د داسې هلک دی هلک تعبیر به صحیح خو زه هلک د داسې هلک دی په ملیونونو فالوورز یي ته زموږ د معاشرې غفلت د دې نه اندازه کړه لکه زه دا منمه یو ماشوم دی داسې کله نه کله کېږي لکه ماشوم مشهور شو یاره په وړوکوالي کې ورته الله دنیوي تعلیم کې ترقي ورکړې لکه زموږ پښتنو کې بعض یو څو هلکان مشهور شوي انګلیش کې په انجینرۍ کې په ډاکټرۍ کې واړه زه دا خو عقل ته پرېوځي چې د فالوورز ولې ډېر او په کار دی چې د فالوورز ډېري چې داسې کس ښه جذبه ډېره شي یا یو ماشوم لکه هغه مخکې ورځو کې یو ماشوم عالمي مقابله د قرآن ګټلې وه بیا چې راغی د هغه ویډیوګانې ډېرې وچلېدې او ډېره مشهوره شوه دا عقل ته پرېوځي خو یو هلک چې شونډې ښیي راښیي او د بدن حصې خوځوي راخوځوي او د هغې سره سندرې لګولي د دې په لکاو په ملیونونو فالوورز زه په دې فلسفه نه یم پوه په ایمان یې ووایئ دا چې دی فالو کړی او د ده د ویډیوګانې ګوري داسې په ښه نیت ګوري ستا او ستا الله په رښتیا ووایه زه که چېرته زما او ستا معاشره بیداره وی او زما او ستا معاشره د فحاشیانو نه پاکه وی داسې کس به زموږ په معاشره کې ترقي کړې وه د ده به فالوورز وی د ده به یعنی زه حیران یم یو سړی منډه وهي یو سړی په رش کې ورننوځي یو سړي باندې خولې راواتې دي زه صرف د هغه سړي سره سیلفي وباسم چې هغه به بدکارۍ مشهور دی ته دې نه اندازه ولګوه صحیح شوه زه کوشش کوم منډه وهم چې د عالم سره تصویر وباسم عقل ته پرېوځي د یو غټ ډاکټر سره وباسم یو غټ تاجر سره د یو معاشرې خیرخوا دی فلاحي کارونه کوي د هغه سره سیاستدان هم یاد کړه په سیاست کې مشهور دي بیا هم یو وجه خو شتي که نه خو زه تصویر د ده سره وباسم او هغه سړی مشهور په فحاشۍ دی هغه سړی مشهور په نشو تماشو دی هغه په حرام خورۍ دی ته ماته د دې معاشرې قصه راته وکړه چې دا معاشره کم طرف ته روانه ده څومره موږ بېحسه شوي یو د غفلت دې خوب ته وګوره چې داسې کس زما او ستا معاشره کې ترقي کوي مال ګټي او په هلکانو په جنکو په فحاشیانو لګوي او دغه قصه د جنکو هم ده صرف ما هلکانو دا بات چې موږ چې موږ د لیواتت مسله بیانوو